اوس وژاړم او که وخاندم. د ټیک ټاک فاشګرو نن دا کنزلبانان هڅولي دي چې دا فاشلو په ترسره کړي. جالبه دا ده که یو بلي پخره به کینوي په دې بیا کله فاسقو عملونو باندې نن څومره پیسې د ډالر په بڼه مصرف شي. هر یو ته جلا جلا د لر اوبر ګډ څخه شاوخوا 2 لکه کسان ناست وو. جالب همدغه وه چې پنشمنټ یا سزا برخه یې پخره سپریږي. که د دې مصرف شوو پیسو نیمایي په افغانستان کې پر بېوزلو ویشل شوی وای زموږ هېوادوال به بېوزلۍ ژغورله شوي وای. چاته یې وایي یوازې ژور فکر پکار دی ځکه دا چاره هم اسلام ته او هم پښتو ته زیان دی. که څوک د دوی په بریاو خوښ وي الله رب العزت ته په ځواب ورکوي انشاءالله. په دې برخه کې هر څومره پرمختګ کېږي زموږ لپاره ښه نه دی، نه د اسلام لپاره، نه دا اسلام دی او نه دا پښتونولي ده. تقریبونه لږ وګورئ. خار دا شمس خار دا را نن معلومات کیږي میدان کې مکه پر ځای مکه پر ځای د ګلفز کې وستی وای بس صحیح و ده خو بج نه دا کې دي چې په سړی باندې کته متا چولې بجلیم لاړه نه خر وخه صحیح نشو کیږي صحیح نه دی خر نشو کیږي